په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو، د غزاله جاوید باره کې تاسو سره تازه خبر شریکوم چې مور یې وایي مالا په خوب کې راغلې وه او ډېرې دردونکې خبرې راته کړي دي. دا چې څه یې ویلي دي، دا ټولې خبرې د هغې د مور د خولې نه په همدې ویډیو کې واورئ. دوستانو، د غزاله جاوید د مور نوې ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل شوه چې هغه پکې د خپلې لور غزاله جاوید باره کې خبرې کوي او وایي چې غزاله جاوید مالا خوب کې راغلی، راته ویلي دي چې خلکو ته ووایه چې زما سندرې نورې نه اوري او نه یې لګوي، ځکه چې کله دوی دغه سندرې او تصویران ګوري نو ماته پرې تکلیف راکول کیږي. د غزاله جاوید مور په خلکو غږ کړی چې د غزاله جاوید دا خبرې دې ومني، ځکه چې هغه اوس مړه ده او کوم انسان چې مړ شي نو هغه ته بیا ډېر تکلیف ورکول کیږي. هغه وایي چې د دې دنیا خبره جدا ده، خو اوس خبره د آخرت ده، نو که تاسو رښتیا هم هغې سره مینه لرئ نو هغې سره بل شان مینه وکړئ، یعنی دعاګانو کې یاد وساتئ، خو د هغې سندرې مه لګوئ ځکه چې هغې ته تکلیف ورکول کیږي. هغه وایي چې غزاله جاوید ټولو خلکو سره مینه لرله، نو تاسو هم د هغې د مینې خیال وساتئ او هغه په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ. دا خبره هم د یادولو ده چې دا انټرویو د غزاله جاوید د مور نوې انټرویو ده او دومره وخت یې هم نه کیږي چې پښتنو سره دا خبرې شریکې کړي دي او د پښتنو نه سوال کړی چې نور د غزاله جاوید سندرې مه اورئ، ځکه هغه مالا بیا په خوب کې راځي او دا ډیره بده خبره ده چې هغه بیا مالا په خوب کې راځي او زه د هغې خبرې تاسو سره شریکوم، نو تاسو دا خبرې ضرور ومنئ. دوستانو، د دې خبرو نه ښکاره دا معلومات کیږي چې د آخرت سختۍ ډېرې زیاتې دي. اکثره خلک په دې دنیا هر څه کوي او د آخرت خیال نه ساتي، نو د آخرت فکر په ذهن کې ساتي، خو د مرګ نه پس ورسره بیا داسې کیږي. الله تعالی دې وکړي چې زموږ ستاسو آخره خاتمه په ایمان شي او پاک رب دې زموږ نه هیڅ داسې کار نه ترسره کوي چې زموږ پرې آخره خاتمه خراب شي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.